عزیزانو چې کومو شیګانو پر انبیاو فلمان جوړ کړي دي د دې قتل کفر دی کفر. ملایان به بیا وایي مولوي صاحب موږ ته کتاب راوښیه. د یو کتاب لري په هغه کې وګورئ که په هغه کې نه نو بیا دی فارغه مخلوق دې ته ویل کېږي. پر انبیاو پر یوسف علیه السلام باندې ایران والا فلم جوړ کړی دی تقریبا 42 غنټې دی. یعقوب علیه السلام سپین ږیری سړی دا یې پکې ورکړی دی. یوسف علیه السلام له غړزنې هلک دی دا یې پکې ورکړی دی. تو خدای ستا د یعقوب علیه السلام په باره کې د هغه عقیده وه دا تا چې کوم په سترګو ولیدی یا زموږ ډېره لویه عقیده وله د یوسف علیه السلام په باره کې ستا د هغه عقیده وله لکه تا چې دا د ایران یو هلک ولیدی نو خو ګویا ستا عقیده راله وه دا سپین ږیري ته ودرېد او یعقوب علیه السلام دا رقم و. مولا شفالي تانوي صاحب فرمایي الحمدلله چې موږ د پیغمبر اسلام په زمانه کې نه یو. ولې وای وجه دا ده که موږ د نبي علیه السلام په زمانه کې وای موږ به د هغه رقم منافقان وای لکه دا اوس او د هغه زمانې منافقان ټول کافران وو. صحیح موږ به د پیغمبر علیه السلام په خبره عمل کړی وای ما نن نه دی کړی نو په هغه وخت به ما څوک کړی خو زه به د هغه وای الحمدلله زه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نه وم. و یوسف علیه السلام چې کوم فلم جوړ کړی دا کفر دی کفر. د یعقوب علیه السلام د میسج فلم چې جوړ کړی ولو بیا صحابه کرام یې ټول ورکړي ولو. پیغمبر اسلام وشه و خیر پیغمبر اسلام یې نو ښکاره کړی د مصر و دا سړی دا زوی لور و پلار و دواړه بیا چا ووژل هم. ته کوم پیغام ورته راکوې؟ عمران خان دا اوس کې ویلې باید په کار دا ده چې دا زموږ پر انبیاو زموږ پر نبیانو داسې فلمان جوړ شي چې د دوی په دماغو کې موږ خبرې ورکېږو. ولې د پیغمبر علیه السلام احادیث لږ وو 1,400,000 صحابه کرام لږ وو چې موږ ته کیسې کولې وما او تا ته د ژرې سپین ویښتان له راوښول. صحیح شو او ته زه فلم ورباندې جوړ کړمه. صحیح شو دې ته د مدینې ریاست وایي العیاذ بالله. پر خالد بن ولید و پر ابو سفیان و پر حضرت علی کرم فلمان بې شماره دي. دا یې ځکه جوړ کړي دي زما او ستا د کتلو دپاره خو ما تا بایکاټ وکړو موږ بیا نه ګورو بیا دا خلک فلمان جوړوي. مولانا روم فرمایي رحمه الله یو سړی و تبر ورسره و درخت یې په وهله چې وهله دې درخت یې وژړل بیا ورته وویل که زه نه وی ستا ملګری تا زه نه سوی کاټولی. هغه ویل څنګه؟ ول په دا تبر کې چې کوم لاس دی د لرګي دا هم د دې درخت څخه جوړ شوی خو د ده د زوره ته په ما دا کار کوي چې ما او تا یې ملګری نه وای نن به ولې دا خبرې دا فلمان دونه ولې به 5 لکه کسانو کتلی.